واه تازه نوې او په زړه پورې خبر رئیس احمدزی وایي چې ما او افغان لوبغاړو ته خوند راکوي چې پاکستان سره لوبیږو. د دې په هکله افغان لوبغاړي نور څه وایي د هر سره په دغه ویډیو کې وګورئ، خو ویډیو را سره تر پایه وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. ټاکل شوي د 19 کلنو ترمنځ د کرکټ نړیوال جام په دوهم پړاو کې د افغانستان 19 کلنه کرکټ ملي لوبډله د پاکستان 19 کلنې ملي لوبډلې سره لوبه ترسره کړې. که چېرې هر هیواد هغه لوبه وګټي نو د یاد جام دریم پړاو یا نیمه پای لوبې ته به وځي. د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډلې روزونکی رئیس احمدزی له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې ما او افغان لوبغاړو ته ډېر خوند راکوي چې پاکستان سره لوبیږو. احمدزی وویل چې افغان 19 کلن ټول لوبغاړي زیات خوښ شول چې په دوهم پړاو کې له پاکستان سره مخ کیږي. د هغه په خبره افغان لوبغاړي د پاکستان سره په لوبه کې او ماته ورکولو ډېر خوشاله کیږي. هغه زیاته کړې چې موږ د پاکستان په وړاندې لوبې ته پوره چمتووالی لرو. د ټولو لوبغاړو مورال خورا قوي دی ځکه په لومړي پړاو کې یې ښې لوبې ترسره کړې او غوره لوبغاړي یې نړیوالو ته ځانونه ثابت کړل. کله چې افغان لوبغاړي د پاکستان سره راووتل یو ډول د خوشحالۍ اظهار یې کاوه. هغه د افغانستان او پاکستان د لوبډلو او لوبغاړو په اړه ویل. د پاکستان ډیره تکیه پر تیز توپ اچونکو ده، خو زموږ توپ وهونکي تیز توپ اچونکو سره آشنا دي. د سویلي افریقا پیچونه ټول سپینرانو ته برابر دي او موږ له ځان سره ښه سپینران لرو. اخوا بیا د ملي لوبډلې لوبډلمشر فرحان زاخیل ټولو هیوادوالو ته مبارکي وویله چې لوبډلې دوهم پړاو ته ووتله. فرحان زیاته کړه چې ټول لوبغاړي په فارم کې دي او د پاکستان په وړاندې به ښه ولوبیږي. افغان کرکټ لوبډلې د کرکټ نړیوال جام په ډي ګروپ کې د کوربه سویلي افریقا، متحده عربي اماراتو او کاناډا سره شتون درلود چې کوربه سویلي افریقا او متحده عربي اماراتو ته یې سختې ماتې ورکړې، خو د کاناډا سره بیا لوبه د باران له امله لغوه اعلان شو. د 19 کلنو ترمنځ د کرکټ نړیوال جام چې پکې 14 هیوادونه ګډون کړي وو د جنوري میاشتې په 18 نیټه پیل شو او د فبرورۍ میاشتې په 9 نیټه پای ته رسیږي. د یاد ټورنمنټ څخه اته لوبډلو مخه ښه وکړه، خو اته ټیمونه بیا دوهم پړاو ته لاره پیدا کړه. نو دوستانو تاسو څه نظر لرئ چې لوبه به څوک ګټي، پاکستان که افغانستان؟ لاندې په کمنټ کې را سره خپل نظر شریک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.